زمونږه میلمه دروند میلمه د لوی افغانستان اسلام آباد کې د سفارت کل چې راتاشي محترم حضرت ولی هوتک صاحب موږ سره ډېره ناسته وکړه او د نور مصروفیات هم لري دی زمونږه دواړو ملګرو له طیب الله خان نه او راشد خټک له سندونه هم راوړي دي نو زه لومړی دې ته خواست کوم چې هغوی راشي او دې ته سند ورکړي او بیا موږ سره خپل یو څو خبرې شریکې نو بیا ورته اجازت دی زه سمه اول خبرې وکړه بیا تاسو پښتو د پاکستان د اکاډمۍ د غونډو په تالار کښې د طیب الله خان او راشد خټک د کتابونو د مخکتنې په مناسبت ډېرو معززو دانشمندانو د پښتو ژبې تکړه څېړونکو د علومو اکاډمۍ درنو غړو د پوهنتونونو استادان خو ولاړله که چېرې ناست وي درنو استادانو ښاغلی افکار صاحب او دانش شفاق صاحب او ډېر درانه د پښتو ژبې څېړونکو زما سلامونه ومنئ. خوشحاله یم چې محترم څېړونکي او ادیبان د لرې او نږدې ځای څخه راغلي او د محترم طیب الله خان او راشد خټک د علمي کارنامو په باب خپلې علمي او تحقیقاتي مقالې په دغه علمي او فرهنګي غونډه کې اوروي. معمولا دغسې فرهنګي غونډې دوه لوی اهداف وي چې په لومړي قدم کې د دغو غونډو په جوړېدو سره د پښتو ژبې ځوان نسل ته د دوی د اسلاف او پوهانو کارنامې مبارزې او علمي تحقیقاتي لاسته راوړنې معرفي کوي چې دا کار د یو ځلانده الهام په توګه ځوان نسل ته دا ورپه کوي چې دوی د دغسې قلموالو پر قدمو قدم کښېږدي او بل عمده هدف یې دا دی چې د دغسې غونډو په جریان کې د یادو شخصیتونو د علمي ژوندانه په باب بېلابېلې مقالې لوستل کېږي او د دوی د علمي کارو په اړه تحقیقات کېدي چې د راتلونکي او خصوصا ځوانو پوهانو لپاره د دوی د علمي استفادې تر ټولو ښه مرجع او ریفرنس ګڼل کېږي. نننۍ فرهنګي غونډه د راغلو درنو او عزتمنو مېلمنو د پښتو ژبې د دې دوو لیکوالو فرهنګي هڅې د خورا زیات درنښت وړ دي دا چې ښاغلي طیب الله خان او راشد خټک پښتني کهول ته په علمي او فرهنګي لحاظ ویاړ پرېښودي. زه د افغانستان د کلتوري استازي په توګه د دوی د علمي او ادبي هڅو ستاینه کوم او دوی معنوي پاڼې د ستاینې او قدردانۍ په نعمت ورته تقدیموم. دعا کوم چې پر دې سپېڅلې لار د زیات تګ سیک پیدا کړي او د رب څخه ورته د ژوندانه په ټولو چارو کې سرلوړي او بریالیتوب غواړم. په پای کې د ټولو فرهنګیانو څخه ډېر ممنون او مرهون یم چې نن یې په دغه پرتمینه غونډه کې راسره شرکت او ګډون کړی دی. پښتون ته ژوندون غواړم.